دغه رب چې له موږ راضي کیږي په کم عمل باندې، په کم کار باندې، هغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. که چیرې یو انسان د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع وکړي، بس د دې خبرې دپاره نور دلایل نه دي ضروري. نور د دې دپاره دا نه دي ضروري چې زه مولوي صاحب یم، ته اجي صاحب یې، بل اغا صاحب دی، بل اخونزاده صاحب دی. دا ځای نه دی ضروري. من حیث یو مؤمن مسلمان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واوري او عملی کړي، بس دا د د کامیابی دپاره لاره ده او دا دلیل دی د دې چې رب جل جلاله د دې انسان سره راضي دی. ځکه الله تبارک وتعالی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. ته ورته ووایه د خپل امتیانو ته که چیرې تاسې دا غواړئ، ستاسې دا ارزو وي چې رب دې له موږ سره محبت وکړي او د رب دې زه خوښ سم، د رب رحمت دې راباندې وسي، رب دې زما مغفرت وکړي، نو تاسې د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي. ګورئ زما ورونو، دا د قرآن عظیم شان صریح آیات دی او دغه تحت لفظ ترجمه او سره مجمل یو اسانه مختصر تفسیر ما دا دی درته وکړي چې د الله خوشحالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوشحالي کې ده. څه معنا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه درته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم پیغام راوړی دی دا عملي که بس الله راضي دی. او د الله جل جلاله محبت، د الله خپلوي، د الله مغفرت، د الله رحمت پر هغه انسانانو باندې دی چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو قولی سنت دی، عملی سنت دی، تقریری سنت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو چې څوک دغه پر ځان باندې عملي کړي، هغه د ځان دپاره لاره نیولي، هغه د ځان دپاره یو قانون جوړ کړي، بس دا سړی کامیاب دی. اوس د دې دپاره دا نه ده ضروري چې زه راولاړېږم بیا یو بل دلیل پر دې باندې پیدا کوم چې ته الله به له ما راضي که به نه یې راضي، یا به الله جل جلاله له ما سره محبت کوي که بیا نه کوي. ته دې ته وګوره چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دې څونه منلې ده، تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت څونه عملي کړي دي، تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم و سنتو ته څونه ترجیح ورکړې ده. بس دا خپله د دې علامه ده که دې د الله د رسول د سنتو اتباع کړې وه. هر څوک چې یې ته په دې کې نسب حسب و نسب اعتبار نسته، په دې سرمایدار او مسکین، ملا او عامي، سید و غیر سید نه دي ځینې مستثنا. دا د قرآن عظیم شان آیت کریمه یو 10 آیات د سورة آل عمران بس واضح خبره د موږ ته یې وکړه. بیا الله تبارک وتعالی په سورة احزاب کې موږ ته دا ځای ښیي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هغه څوک چې د الله تبارک وتعالی او رحمت امیدوار او هغه څوک چې د ده دا امید وي چې د الله د قهر او د غضب د زه خلاصم، جنت مې دې ځای سي له جهنمه دې خلاصم. الله تبارک وتعالی وایي نو تاسې د چا خویونو عادتونه په ځان کې پیدا کړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ښه خویونه، ښه عادات، ښه صفات هغه په چا کې دي؟ په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. نو که چیرې یو سړی 2000 وارې دا دعوه وکړي چې زه پلانکی یم، پلانکی صاحب یم، پلانکی پیر صاحب یم، پلانکی مولوي صاحب یم، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه وي پکښې، دا سړی ناکامه دی. دا سړی د دلالت او د ګمرۍ پر لار باندې تللی دی. دا سړي خپله هغه حقیقي لار چې قرآن ښوولې ده او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ښوولې ده، هغه لاره ځینې ورکه ده. دا سړی نشي کامیابي کېدلی. اوس د دی 2000 واره دعوې کوي، د کرامتو دعوې دي کوي، د یو داسې خاندان پسې دې لاس ونیسي، یو معتبر خاندان دې ځان ښي، نه په دې باندې سړی نشي خلاصېدلی.